سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه د تیرامیسو چل تاسو ته درښکاره کوو. په دې کې به د ټولو نه مخکې زموږ په کاریږي 3 غټې قاشوقې د کافي، 2 ګیلاسه تودې اوبه. د ټولو نه لاول به د کافي راواخلو او په دې تودو اوبو کې به ور واچو، ښه به یې ولړو، یو طرف ته به یې کېږدو چې دا کافي یخه شي. دغسې یو پیکټ د بسکټو، 2 ګیلاسه ټینګ پی یعنی هیوی کریم، 1 ګیلاس د چینی پاوډر، 300 ګرامه ماسکارپونه، 15 قطرې د ونیلا خوند. په دغسې یخ لوښي کې به د ټولو نه مخکې دا 2 ګیلاسه ټینګ پی یعنی هیوی کریم ور واچو او دغه 1 ګیلاس د چینی پاوډر به هم پکې ور واچو. ښه به یې ولړو چې کریم ترې جوړ شي. کله چې دا پی دغسې کریم شول نو د دې نه پس به پکې دا د ونیلا د خوند 15 قطرې ور واچو. او دغه 300 ګرامه فرش ماسکارپونه، فرش پنیر دا به پکې هم ور واچو. تاسو پکې کولی شئ چې یو بل فرش پنیر هم پکې ور واچوئ او ماسکارپونه خاص د تیرامیسو دپاره وي. ښه به یې پکې ولړو. د ډېر لړلو نه پس به بیا دغسې ټینګ ښکاري، سخت کریم ته جوړ شوی دی. نو بیا به دغه کافي راواخلو، دا به یخه شوې همي، دا بسکټ به پکې دغسې غوپه کړو او په یو لوښي کې به یې دغسې ښه په قلاره کېږدو او نیم کریم به راواخلو. د دې د پاسه به اولنی منزل یعنی اولنی چت جوړ کړو. کریم پې ښه په ترتیب اوار کړئ او یو شان دی پې اوار کړئ، ځکه چې دغه نور بسکټ به هم په کافي کې غوپه کوو، هغه به پې هم د پاسه ږدو. نو دا دی د دویم منزل تیاری شروع شو او دغه ټول بسکټ پکې په ارام خواره شو. نو دا پاتې شوي نیم کریم چې دی دا به هم پې ور واچوئ او ښه به یې پې اوار کړئ. منګه خو میډیم کافي راغستې وه، تاسو کولی شئ چې د دې نه لږه تیزه کافي یا د دې نه لږه کمزورې کافي هم راواخلئ. د دې دپاره به زموږ نور پکارېږي 2 غټې قاشوقې کاکاو پوډر، ځکه چې دا به پې بیا د پاسه دغسې شیندو یعنې خرو به یې پې. دا د رنګ او د مزې دپاره د دواړو دپاره دی. نو دا به اوس منګه تقریبا 12 ګنټې دپاره په فریج کې ږدو چې دا ټوله کافي د بسکټو ته ښه ننوځي او ښه ښایسته جوړ شي. نو دا دی زموږ تیرامیسو کیک اوس تیار شو. نو د تاسو نه موږ اجازت غواړو، زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.